أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاء رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. په دې آیتونو کې خو الله رب العالمین اولا دا قانون ذکر کوي چې اعتبار به نوم او نسبت له نه ورکولی کېږي بلکې اعتبار به د الله رب العالمین په نسب باندې عمل او ایمان لروي. که څه خلک د ایمان دعوه لري خو چې عمل د ایمان منافي وي نو دا دعوه د ایمان نشي بچ کولی. که څه خلک دعوه د یهودیت لري او که عمل د هغه بنیادي تعلیماتو د موسی علیه السلام خلاف وي نو دغه دعوه نشي بچ کولی. دغه شان که څه خلک دعوه د دې خبرې لري چې موږ د عیسی علیه السلام مدد کړی او د هغه مرسته هم کړې وه او عمل د عیسی علیه السلام د تعلیماتو خلاف دی نو دغه دعوه به دوی له څه پیده ورنه کړي. دعوه به او دا نوم به انسان له پیده ورکړي چې کله د ده عمل د هغې د تقاضو مطابق وي. انسان د ایمان دعوه لري او د ایمان د دعوې مطابق د عمل موجود دی نو الله رب العالمین به دغه دعوه د ده دپاره سبب د نجات ګرځوي او دغه دعوه به الله رب العالمین د ده نه په مرتبه د ایمان کې قبلوي. او که نه دعوه د ایمان لري او عمل د ایمان موافق نه دی او د هغې تقاضې نه پوره کوي نو دا به نفس دعوه وي او د الله رب العالمین په نسب باندې به دا یو دروغ وي د الله رب العالمین په نوم باندې. دا به د ده دپاره د نجات سبب نه ګرځي بلکې الټه د هلاکت سبب به ورله ګرځي. بیا الله رب العالمین فرمایي چې موږ د بني اسرائیلو نه کلکې کلکې وعدې اخیستې وې د خپلې فرمانبردارۍ او د پیغمبر د مدد او د نصرت. هر کله چې دیو ته پیغمبر راغی په هغه تعلیماتو باندې چې هغه د دیو د خواهشاتو موافق نه و، د دیو د خواهشاتو په خلاف باندې نو یوه ډله د پیغمبرانو دیو دروغ وګڼله او یوه لویه ډله د پیغمبرانو دیو قتل کړه او دیو بیا په خپل منځ کې دا ګمان کوو چې یاره موږ باندې بس عذاب نه راځي. الله رب العالمین بیا ړانده کاڼه کړه، الله رب العالمین پې بیا رجوع کړه، توبه یې پې د دیو توبه الله رب العالمین قبوله کړه، بیا یې ورله مهلت ورکړو، بیا الله رب العالمین په دیو باندې سترګې ړندې کړې، غوږونه یې پې کاڼه کړه. ډېر خلک په دیو کې داسې وو چې هغه د الله رب العالمین د عذاب مستحق و، الله رب العالمین ورله مهلت ورکړو. اچانک الله رب العالمین په دیو باندې سخت عذاب راوسته او د عبرت یوه نمونه الله رب العالمین دیو وګرځول. بیا الله رب العالمین فرمایي چې هغه خلق هم لوی کفر کړی دی چې دا عقیده ساتلې ده چې یقینا عیسی علیه السلام چې دی نو دا د الله رب العالمین دی او د الله رب العالمین نازولی بچی دی. حالانکه د عیسی علیه السلام خپل تعلیمات دا او کله به هم چې هغه بني اسرائیل را مخاطب کول نو څنګه چې د نبی علیه السلام طریقه دا وه چې اول به یې د الله رب العالمین حمد ذکر کو، بیا به یې درود ووایي. نو دقه شان عیسی علیه السلام به د خپلې خبرې ابتدا د الله رب العالمین په توحید سره کوله چې یا بني اسرائیل اعبدوا الله ربي وربکم، ای بني اسرائیل تاسو بندگی وکئ د هغه الله تعالی چې زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی. او یقینا چا چې د الله رب العالمین سره شرک وکړو نو الله رب العالمین په هغه باندې جنت حرام کو، د هغه ټکانه به جهنم وي او د ظالم دپاره به څوک مددګار نه وي. او هغه خلکو هم کفر کړ دی چې عقیده د تثلیث ساتل ده، چې عقیده د تثلیث هم دې ته ویلی کېږي چې درې خدایان مني، الله رب العالمین په دریو کې یو مني، عیسی علیه السلام هم په دریو کې یو مني، مریم رضی الله تعالی عنها هم په دریو کې یو مني او یو بلې ډلې پکې دا عقیده ساتلې وه چې جبریل امین پکې هم یو خدای دی. الله رب العالمین فرمایي چې دیو هم کفر کړ دی، د الله رب العالمین په نسبت باندې دا خلک هم کافران دي، ځکه د الله رب العالمین نه علاوه بل معبود نشته. که چېرې دیو منع نه شو د هغه خبرو نه چې کوم دیو کوي نو یقینا دیو ته به ورسېږي سخت عذاب د الله رب العالمین د طرف نه.
کدیو توبه ونویست الله رب العالمین ته استغفار ونکو نو الله رب العالمین به دیو ته بخشش او مغفرت نه کوي او که توبه وستا استغفار وکړو الله رب العالمین به بخشش وکړي دیو ته. بیا الله رب العالمین د عیسی علیه السلام د عبدیت چې د الله رب العالمین بنده او الہ نو هغه بنیادی دلایل الله رب العالمین ذکر کړ دي چې یو خو ګوره د عیسی علیه السلام نسبت هغه همیشه مور ته شوی دی. د دې دا مطلب دی چې د عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا دی او صرف د مور نه پیدا دی. دویم دا چې د عیسی علیه السلام نسبت چرته په انجیل تعلیماتو کې یا په مخ کې د موسی علیه السلام په پیشنګویانو کې د نسبت الله رب العالمین ته په دې طریقه نه دی شوی چې نعوذ بالله د الله رب العالمین بچی دی. د ده نه مخکې ډېر پیغمبران تیر شوي دي. د مور هغه یوه رښتونې زنانه وه، د دواړو به خوراک او څښاک کو. څوک چې خوراک او څښاک کوي نو هغه خدایان نشي کېدی. نو تاسو الله رب العالمین فرمایي چې وګوره څرنګه زه خپل د آیتونه او احکامات دیو ته بیانوم خو د دې هر څه باوجود د ګمراهۍ طرف ته اړولی کېږي. ان الذین یقینا هغه خلک آمنو چې ایمان راوړ دی دعوه د ایمان لري، والذین هادو او هغه خلک چې هغه یهودیان دي یهودیت اختیار کړی دی، والصابئون او هغه صابئین آتش پرست خلک. یو مطلب دا دی. دویم مطلب دا دی چې صابئین دا هغه خلک دي چې دوی د پیغمبر په تعلیماتو باندې ایمان لري خو د هغې سره سره د ستورو عظمت او عقیده چې ده نو هغه د دوی په ذهن کې راسخه ده نو دغې ته هم صابئین ویلی کېږي. والنصوارا او هغه خلک چې ځان ته نصوارا وایي د عیسی علیه السلام مددګاران همکاران وایي. من آمن بالله په دې کې اصل د نجات مستحق هغه خلک دي چې چا ایمان راوړ په الله تعالی باندې، والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې، وعمل صالحا او نیک عمل وکړو، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون نو نه به وي خوف په دیو باندې او نه به غمجن کېږي دیو. لقد اخذنا میثاق بني اسرائیل په تحقیق سره اخیستی موږ د بني اسرائیلو نه کلکه واده، وارسلنا الیهم رسلا او لیږلي موږ د دیو ته پی در پی پیغمبران، کلما جاءهم رسول هر کله چې راغی دیو ته یو پیغمبر، بما لا تهوا انفسهم په هغه تعلیماتو باندې چې د دیو خواهشات هغه قبلولو ته تیار نه نو فریقا کذبوا یوه ډله د پیغمبرانو دیو دروغ وګڼله، وفریقا یقتلون او یوه ډله د پیغمبرانو دیو قتل کړه، وحسبوا او دیو ګمان وکړو د دې جرایمو نه پس الله تکون فتنه چې نه به وي څه فتنه یعنی د الله رب العالمین عذاب به نه راځي. فعمو نو الله رب العالمین فرمایي چې دی وړانده شو، وصمو او کاڼه شو په دې ګناهونو کې بیا مبتلا شو. ثم تاب الله علیهم بیا الله رب العالمین په دې باندې مهربانه شو مهلت ورله ورکو. ثم عمو وصمو بیا دی وړانده کاڼه شو کثیر منهم په دې کې ډېر خلک. دا ثم د تاخیر د پاره راځي چې یو جرم دی وکړو نو بیا سره پیمانتیا دی واخکاره کړه نو الله رب العالمین ورله مهلت ورکو، بیا دیو باندې سترګې پټې شوې غوږونه پې کاڼه شو، د الله رب العالمین نافرمانیانې شروع کړي. والله بصیر الله رب العالمین لیدونکی ذات دی بما په هغه څه باندې یعملون چې دوی کوي. لقد کفر الذین په تحقیق سره کفر کړ دی هغه خلکو قالو چې هغوی ویلي دي ان الله چې یقینا الله رب العالمین هو المسیح ابن مریم هغه مسیح ابن مریم دی. وقال المسیح حال دار چې مسیح علیه السلام هغه به فرمایل چې یا بني اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیه السلام اعبدوا الله تاسو بندګي وکړئ د الله تعالی ربي و ربکم چې زما رب دی او ستاسو رب دی. انه من یشرک بالله یقینا شاندار چې چا شرک وکړو د الله رب العالمین سره فقد حرم الله علیه الجنه نو یقینا الله رب العالمین حرام کو په د باندې جنت، ومأواه النار او د ټکانه جهنم دی، وما للظالمین من انصار او نبوي د ظالمانو د پاره څوک مددگار. لقد کفر الذین په تحقیق سره کفر کړ دی هغه خلکو قالو چې هغوی ویل دي ان الله ثالث ثلاثه چې یقینا الله رب العالمین په دریو خدایانو کې یو خدای دی، عقیده د تثلیث چې ورته ویل کېږي. وما من اله او حال دار چې نشته د معبود برحقه الا اله واحد مگر یو الله رب العالمین دی. وإن لم ينتهوا کچری دیو من نشو عما یقولون د هغه سره چې دی وی لیمسن الذین نو البته ضرور به ضرور وبرسی هغه خلقو ته کفروا منهم چې کفر کړ دی په دیو کې عذاب علیم هغه دردون کې عذاب. افلا یتوبون الی الله دی ولې په زړه سره توجه نه کوي الله رب العالمین ته.
ويستغفرونه او د خلی په لحاظ سره او د عمل په لحاظ سره ول استغفار نه کوي د الله رب العالمین نه. والله غفور الرحیم، الله رب العالمین بخشش کوونکی مهربان ذات دی. مل مسیح ابن مریم، نو مسیح ابن مریم الا رسول مگر د الله رب العالمین یو پیغمبر دی. قد خلت من قبله الرسل، په تحقیق سره ډیر زیات تیر شوي دي داغه نه مخکې پیغمبران. نو دا پیغمبر توب چې دی نو دا د الوهیت دلیل نه دی چې د الله رب العالمین سره د انسان تعلق وي، په د باندې وحی راځي، دا د الله رب العالمین ډیر قریبي بنده دی. الله رب العالمین د انسان د اصلاح دپاره رالیږل دی. خو دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دی به د الله رب العالمین بچی وي نعوذ بالله، یا دی به پخپله خدای وي. و امه صدیقه، او د مور هغه ډیره رښتونې زنانه، هغې چېرته خیانت نه دی کړی. کانا یاکلان الطعام، د دواړو به خوراک کو، او کم ذات چې خوراک او سکاک کوي نو د خوراک سره ډیر شی تقاضې چې دی نو هغه تړلی شوي وي، ډیر زیات ضروریات وغیره هغه تړلی شوي وي. نو دا د الله رب العالمین د دې نه پاک دی. الله رب العالمین نه خوراک کوي، الله رب العالمین خوراک ورکوونکی ذات دی، خوراک غوښتونکی ذات نه دی. انظر کیف نبین لهم الآیات، ته وګوره څرنګې بیانو موږ دیو ته خپل آیتونه. ثم انظر، بیا دې ته مو ګوره انا یؤفکون، چې دیو څرنګې په دې په لاړولی کېږي. قل ته ورته ووایه د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعبدون من دون الله، تاسو بندګي کوئ ما سوا د الله رب العالمین نه، ما د داسې هستیانو لا یملک لکم ضر ولا نفع، چې نه تاسو له ضرر درکولی شي نه نفع درکولی شي. والله هو السمیع العلیم، الله رب العالمین کامل اوریدونکی ذات دی او پوهه ذات دی. لفظ ترجمه ده. ان الذين یقینا هغه خلق امنو چې ایمان راوړ دی، والذین او هغه خلق هادو چې ځان ته یهودیان وایي، والصابئون او صابئین آتش پرست خلق، والنصارى او نصارا من آمن بالله چا چې ایمان راوړ په الله تعالی باندې، والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې، وعمل صالحا او نیک عمل کو، فلا خوف علیهم نو نه به وي یره په دیو باندې، ولا هم یحزنون نه به غمجن کیږي دیو. لقد اخذنا میثاق بني اسرائیل، په تحقیق سره کلکه وعده اخیستې وه موږ د بني اسرائیلو نه، وارسلنا الیهم رسلا او لیږلي موږ دیو ته پیغمبران، کلما جاءهم رسول هر کله چې راغی دیو ته پیغمبر، بما په هغه تعلیماتو باندې لا تهوا انفسهم چې د دیو خواهشاتو نه غوښتل، فریقا کذبو یوه ډله د پیغمبرانو دیو تکذیب وکړو، د هغې دروغ وګڼله، و فریقا یقتلون او یو ډله د پیغمبرانو قتل کړه، وحسبو او دیو ګمان وکړو الله تکونه فتنتون چې نه به واقع کېږي څه فتنه ازمایش او عذاب، فعمو وصمو نو دیو ړانده او کاڼه شو، ثم تاب الله علیهم بیا الله رب العالمین په دیو باندې رحم وکړو توجه وکړه پې، ثم عمو وصمو بیا دیو ړانده شو وصمو او کاڼه شو، کثیر منهم ډیر زیات د دیونه، والله بصیر بما یعملون الله رب العالمین لیدونکی ذات دی په هغه اعمالو چې کوم دیو کول. لقد کفر الذین، په تحقیق سره کفر کړ دی هغه خلکو، قالو چې هغوی ویلي دي ان الله چې یقینا الله رب العالمین هو المسیح ابن مریم، هغه مسیح ابن مریم دی. وقال المسیح، او حال دار چې مسیح به فرمایل یا بني اسرائیل اعبدوا الله، ای بني اسرائیل تاسو بندگی وکړئ د الله رب العالمین، ربي و ربکم چې زما او ستاسو رب دی، انه من یشرک بالله یقینا چا چې شرک وکړو په الله رب العالمین باندې، فقد حرم الله علیه الجنه، په تحقیق سره الله رب العالمین حرام کو په ده باندې جنت، ومأواه النار او د ده ټکانه جهنم دی، وما للظالمین من انصار او نه به وي د ظالمانو دپاره څوک مددګار. لقد کفر الذین، په تحقیق سره کفر وکړو هغه خلکو، قالو چې هغوی ویلي دي ان الله چې یقینا الله رب العالمین ثالث ثلاثه، په دریو خدایانو کې یو خدای دی نعوذ بالله، وما من اله الا اله واحد، حالانکه معبود برحق نشته مگر الله رب العالمین دی چې یو دی، وان لم ينتهوا کچر دیو من نشو عما یقولون د هغه څه نه چې دوی وایي، لیمسن الذین، نو البته وبرسیږي هغه خلکو ته کفرو منهم چې کفر یې کړی دی په دیو کې، عذاب علیم دردونکی عذاب، افلا یتوبون الی الله، ای دیو توجه نه کوي الله رب العالمین ته، ویستغفرون او استغفار نه غواړي د الله رب العالمین نه، والله غفور الرحیم، الله رب العالمین بخشش کوونکی مهربان ذات دی. من مسیح ابن مریم،
نو مسیح ابن مریم الا رسول مگر د الله رب العالمین پیغمبرو قد خلت من قبله الرسل په تحقیق سره ډیر زیات تیر شوي او د دنه مخکې پیغمبران و امه صدیقه او د مور رښتونی زنانه وه کانا یاکلان الطعام د دواړو به خوراک کوو انظر کیف نبین لهم الآیات ته وګوره څرنګې بیانو موږ دیو ته خپل آیتونه ثم انظر بیا په دې باندې غور وکړه انا یؤفکون چې څرنګې دیو ګمراه کولی کېږي اړولی کېږي د حق نه قل ته ورته ووایه د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعبدون من دون الله تاسو بندګي کوئ ما سوا د الله رب العالمین نه ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع د داسې هستیانو چې نه تاسو له ضرر درکولی شي نه درله نفع درکولی شي والله هو السمیع العلیم الله رب العالمین کامل اوریدونکی ذات دی او پوهه ذات دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین